په کابل کې یو کس خپل ځان په خپله اختطاف کړی. په هند کې د یوې مېرمنې له وجې د یو میړه ځان وژنه او په کونړ کې د یوې لویې پروژې پیلېدل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ چې نه مرې لا به واورئ. په کابل کې هغه کس نیول شوی چې ځان یې په خپله اختطاف کړی و او بیا یې له خپلې کورنۍ څخه 50,000 ډالر غوښتل. هغه د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلانو ته کیسه کړې چې د کابل یوې څلورلارې ته یې د ماما زامن رابللي وو او ورته یې ویلي وو په کور کې اوازه خپاره کړئ چې نوموړی چا وتښتاوه. هغه وړاندې کیسه کوي چې سیده جلال آباد ته لاړ او بیا یې 4 ورځې وروسته له هغه ځایه په یوې ایرانۍ شمېره له خپلو ورونو سره د واټساپ له لارې اړیکه ونیوله چې غله 50,000 ډالر غواړي، خو خبره په 10,000 ډالرو راجوړه شوه. دویم خبر، په هند کې یو سړي چې له خپلې میرمنې څخه تنګ راغلی و ځان وژنه کړې. د هندوستان په یو ښار کې د پیټر په نوم یو سړي له ځان وژنې وړاندې خپل پلار ته په یو لیک کې لیکلي چې د میرمنې له لاسه تنګ یم، وهي ټکوي مې او نور له ژونده ستړی یم. د پیټر ورور رسنیو ته ویلي چې د ورور او ورېندار ترمنځ د واده یې ایله 2 کلونه کېدل. له پیل څخه یې کورنۍ ژوند تریخ و، خو دا 3 میاشتې یې ډېر زور اخیستی و. پولیسو یې له میرمنې او خسرګنۍ څخه پلټنې او ګروېږنې پیل کړي دي. دریم خبر، په کونړ کې د زیلي بابا او پشت پلونو د رغونې چارې عملاً پیل شوې. د زیلي بابا پل به د 1 کال او د پشت پل به د 6 میاشتو په موده کې ورغېږي. د یادو پلونو په رغولو سره به د خاص کونړ، نورګل، نرنګ او سرکاڼو ولسوالیو د اوسیدونکو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.